الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين دوستان و عزیزانو الله رب العزت چې کله دنیا پیدا کړه د دنیا شمسی نظام او قمری نظام د ټول هر څه الله رب العزت پیدا کړی سپومیم په خپل وخت راختا او په خپل وخت زیدا نورم په خپل وخت راخوږي او په خپل وخت زیږي دغه رنګي چې د اسلامی کالو ابتدا کېدا یو زمانہ دا سراله چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې د اسلام زمانہ وا د اسلام د زمانه نه بعد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله قمری کال سن هجری جوړ کو بیا د هغه وخت د محرم ابتدا وشو یو بل روایت کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د مکه مکرمه نه هجرت وکړ د هغه وخت نه هجری کال شروع شوی او د اسلامی کال د لومړۍ میاشتې ابتدا چې کله کړی دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کړی دا محرم شو سفر شو ربیع الاول شو ربیع الاخر دا ټول په ترتیب باندې دا ټول د ابتدا هغه کړو حضرت عمر رضی الله عنه او بیا حضرت عمر رضی الله عنه تو سوچو کې دا پولیس چې سورا نظام دې ټول هغه برابر کړي فوج چې سورا نظام دې هغه برابر کړي د جماعتونو سورا نظام دې هغه برابر کړي باقی دا اوقاف یو نظام جوړ کړو یو سیس بجو دا توقف کېدو یو شی وو توقف کېدو ټول یو نظام جوړ کړو تر دې پورې چې دا نن سبا دور کې د تاسو چې سوره محکمه یا سوره سيزونه من زیات تر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولی امیر المؤمنین لږ وخت حکومت کړو والله رب العزت ډېر زیات کار غوښته حضرت عثمان رضی الله عنه ته سوچ وکړه حضرت عثمان رضی الله عنه لږ وخت حکومت کړو الله رب العزت ډېر زیات کار غوښته دا تاسو چې دا نن قران وینئ
ادا سے په یو کتاب په شکل کې تا ته موجود دی قرآن چې نازل شوی دا سے په یو کتاب کې نه نازل شوی یو کتاب باندې قرآن با آیات رکو صورت یو ځای په بل ځای په داسې نازلې ده چې په کانو لیکو چې حضرت امیر معاویه رضی الله عنه چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی کاتب لیکون کې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې آیات نازل شو حضرت امیر معاویه رضی الله عنه هغه دیکھو بیا صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه پس راجمع شو حضرت عثمان رضی الله عنه ورته مشوره ورکړه چې دا سه وخت روان دی چې خلکو ته خپل کارونه خپل خبرې وتیری د دومره غټ قرآن یو سنینه بل سنینه منتقل کول دا ډېر ګران کار دی لہذا دې له یو کتابي شکل ور هر صحابي خپل رائے پیش کړه حضرت عمر رضی الله عنه ورته چې کوم کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل نه کړی هغه نشو کولای ولې دا څه الګ صح جلالی حضرت عثمان رضی الله عنه ورته ټیک تا د الله رسول ونه جمع کړي مونږ به جمع کو داغه چې کوم علم دی داغه چې کوم واحد داغه په حفاظت کو خلکو ته به محفوظ ورسو حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله قرآن را جمع کو هغه وو نو سي جوړ شي وو کتابونه یې جوړ کړل یہ مکہ کی خو دو یہ مدینہ کی خو دو یہ یمن تولی گو یہ مصر تولی گو یہ شام تولی گو اور یہ نسخہ بیت المقدس تولی گو روایاتوں کی راضی چیو نسخہ مسجد قبلتین کی یا مسجد قباء کی خو وہ نسخی دا تقسیم کری بیا چې رو د مسلمانانو حکومتونو براتل حجاج بن یوسف حکومت راغی تاسو ته پته د زمانه غټ ظالم جابر انسان علما داغه مبارک ذکر خاموش دي چې ظلم د حد نه سیوا ظلم کړی هغه د یزید نمبر وړ دومره غټ ظالم او هغه یو خېګړه کړو یو د خیر کار کړو یو د خیر کار کړی داو چې په قرآن دې راجمع کو په هغه زبر زیر نو په هغه باندې زبر زیر دا پیش دا اعراب چې د حجاج بن یوسف لګول یو يهودي راغی حجاج بن یوسف ته وی چې دې ځای کې دا اعراب بدل کا چې زمونږه تایید په قرآن کې راشي اتور روا قصصر کلام کوي خلک ما پسې دی لراغله او ډېر صحابه کرام ډېر لوی علماء کرام شهیدان کړي دا اوس چې محرم راغی هر یو سړی وای چې ورته کې ډېر زیات ظلم شوی دی حضرت حسین رضی الله عنه باندې کربلا کې ډېر غټ ظلم شوی دی نه غټ ظلم حضرت عثمان رضی الله عنه باندې شوی دا غیر څه ذکر شهادت الله رب العزت وت مرتبه ورکړه د دې نه غړ زیات ظلم چې شوی دی حضرت سعید رضی الله عنه باندې سعید بن جبیر رضی الله عنه باندې شوی دی ډیر صحابه کرام باندې شوی هغه ته ولې نه یاد دی دا ته جنن چغی چغار وی او دا زموږ مسلمانان بدی دلدل کې ملوث دي بس محرم راغی ډیر خپل کار کوي تاسو چرته دا ولیدل چې دې چرته پورا صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین قرآنونه په سم سړي توبه اغست چرته مدا ولیدل چې د قران کریم هغه شان تعظیم کړي چې څنګه ستا تعظیم کوي ستا قران پورا قران منی نه وې دې کې د سپاری د امامت ته تاسو لري دی حضرت عثمان رضی الله عنه اجمعین را جمع کړي د نعوذ بالله یاد لري بل دا خبره کوي ستا بانګ دغه بانګ جدا ده کلمه ایتانه جدا ده موز ایتانه جدا ده خپل امام د پیغمبر نه اوچته درجه ولا ورګي نه تمه ته وایي ته څنګه مسلمان
تاسو ته پته شته دا څوک چې وایي کنه امام حسین امام خدا ټول عام زموږ د مسلمانان چې کوم امام وایي امام دی بس خبره ده د دې په نس چې کوم امام وي هغه د پیغمبرانو نه د اولیاءو نه د برګزیدو اوچت خلقو نه ډېر د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وته اوچته درجه ورکړي امام دی هغه ته وایي د دې یو امام رخصوي دی هغه ته وایي امام منتظر څه امام منتظر د دې چې د ځان ډبای را ډبای او بلکې په مخ اغستې کړه د دې نه یو امام رخصوي دی هغه ته وایي امام منتظر دغه رنګ د محرم او د عاشوري رستي راځي دی ځان ډبای را ډبای او وخت په داسې وی راشي چې موږ ځان ډبو بیا هغه په قوم باندې وروس وځي او روبځي او بیا په موږ فعال راشي خیر د ځان مو هي زستاسو مدد راغلی چې څنګه امام مهدي هغه ظهور د مسلمانانو په نسبت باندې دی دغه رنګ د دې په نسبت باندې د امام منتظر یو ظهور برازي کدا سو دې خبره ته سوچ وکړئ دې چې دا سبیلونه لګي دا شربت خلق ته ورکي دا سالنه ورکي سوای چې دا بس شربت چې ورکي اس باندې ډومبه جوټه کی دی مسلمان ته ورکي نو مسلمان په خپلای کې دومره عقل نشته چې وګوره د ماته سره او تا تداوی اهل بیت سره محبت اهل بیت سره محبت څوک نه کوي چې څوک محبت نه کوي خو مسلمان نه دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغله او د دنیا نه تل دې د اهل بیت سره محبت ساتل هر مؤمن مسلمان باندې لازم دی لازم ما تداوی دا امام حسن امام حسین امام علی امام جعفر امام ابن عباس او دا علم بردار دا چې دې سوره یادای پدې کې چلته ابوبکر صدیق رضی الله عنه ذکر شتا نه الټا ورپسې بدر دي کنځلې کوي الکه ول کنځلې کوي ولې بدر ورپسې وینا ودا قباق فیدتی وطن دې ورکړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه استاسو چې کوم مشر او هغه امیر المؤمنین جوړ شو وی باغ فیده کې سي ورته څه چلو کو هغه وقف او تاسو ته خپته ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول انبیاء کرام راغلي دي ټول انبیاء کرام چې دنیا نه رحلت کی وفات شي داغه نه پاس چې سور میراث وي هغه وقف شي اڅ شي وقف شي دغه ولادت نه ملایي لکه عام سړی دی عام سړی وفات شو دغه چې سور میراث دی هغه اولاد ته ملایي د انبیاء کرام چې سور هم وفات شي د هغه میراث چې سور هم وي هغه وقف شي حکومت وقت خزانه ته لاړ شي حکومت وقت خزانه ته لاړ شي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته ضبط کوای نشته مورته بیا ورپسې حضرت علی رضی الله عنه امیر المؤمنین راغلی دی راوړل بیا په کال چې هغه باغ فته کې راغسته او حضرت فاطمه رضی الله عنها ته ورکړی وینا نه بیا تاسو ما جوړ داسې فضول کیسې ما جوړه وای تاسو مسلمانان راځي انتشار ما جوړ کړی ملک په مخه غسته دي اته بس خبرې ترې ما جوړې کړې دي کیسې ما جوړې کړې اته کا خیال وکړي وړو مشومانی د جنګي چې جمع شي د ګډیانی جوړې کې بیا ګډای له وادو کې او بیا لو یې کیسه یو لو بټو کوي جوړ تک لو بټو کې نا غي ته دا پته شته چې د محرم فضیلت څه ده بنیاد څه ده فضایل څه دي نو مسلمان ته دا پته شته مسلمان ته صرف دا پته چې حضرت حسین سره ډېر زیات ظلم شوی دی اوس دې دا دې ځان ډبای را ډبای دا هغه په غم کې ډبای ته ما ته دا وایي دې دا هر کال په غم کې ځان ډبای چې بلار مرشي یا سره ظلم کوي یا په ظلم او جبر سره وفات شي چرته چا ځان ډبولې چرته چا چغي والدي چا دا سر دی دیوال را چول دي اسی یو فرضی قصې جوړې دي مسلمان خپل بنیادی مقصد مخه نه لړکړه دي اسی فضول واهیات باندې لګیدل نو مسلمان ته پته شته دا غي ته پته شته چې خدای پاک زموږ د کمالار د پکم بنیاد باندې روان یو پکم لار روان دا غي د علماو نه تاسو دا غي دا چغي وي چې خدای ته وګوره دا پکم ګډو وډو سارلی دوستانو عزیزانو عرض می داو چې الله رب العزت دنیا ته انسان را لګړي یو خاص مقصد لري لګړي دی او هغه مقصد دا دی چې دغه و فټه کته ځمکه ته کوزيږي د هغه تیاری د پر را لګړي
د هغه برزخي ژوند لپاره را لګلې چې کله محشر په میدان کې ته بربند ولاړې ته خدای ته جواب ورکړي او دلته کې وخت یې رب العالمین تا ته ژوند درکړی دی، صحت یې درکړی دی، اولاد یې درکړی دی، مال او دولت یې درکړی دی، هر شی یې درکړی دی، خو افسوس ستا په سترګو باندې داسې پردې پرتې دي چې تا ته څه ښکاري نه، تا ته خپل ځان ښکاري او هغه محدود درته ځان ښکاري. محدود درته څنګه ځان ښکاري چې بس څه خورې څه څکې کینې پاسې څه عمل کې بس دا ستا دپاره دا بس زړه دې مطمئن چې بس زه به جنت ته ځم، زه به څه ته ځم؟ جنت ته. نور د دې نه خبره تر نه چې د رب العالمین منشا څه ده، رب العالمین د دنیا ته ولې رالیږلی. هر مخکې داسې انسانان شته چې په هر څیز باندې ریسرچ کوي چې الله رب العزت دا مخلوق ولې پیدا کړی، دا مېږې ولې پیدا کړی. خو افسوس انسان سره دا ریسرچ او دا معلومات نشته چې الله رب العزت انسان دنیا ته څه رالیږلی، د کم مقصد دپاره یې رالیږلی، د کم بنیاد دپاره یې رالیږلی دی. نن د انسان نه چې کم مطلوب څیز دی هغه څه شی دی هغه ته پته نشته. د اسلام بنیادی څیز څه شی دی هغه ته پته نشته. بس یو پسې بدې ردې ویل، بل پسې ردې بدې ویل، یو پسې انقطې، بل پسې انقطې، بس دا ټول دین اسلام دی. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. دا ګوره دین اسلام نه دی. یاد ساتئ دین اسلام چې کوم د اخلاق درس ورکوي هغه یو دین نه ورکوي. دین اسلام چې کوم د تهذیب درس ورکوي هغه یو دین نه ورکوي. دین اسلام چې کوم د روایات درس ورکوي هغه یو نه ورکوي. دین اسلام چې د اکابر او د اولیاء او د صحابه او د رنګ د انبیاء چې کوم درس ورکوي هغه یو نه ورکوي. تاسو د دې خبرې نه اندازه والئ چې زموږ نه مخکې څومره پیغمبران او کتابونه تیر شوي دي. موږ ته بارها ویل کېږي چې د دې به تعظیم کوي، د دې پیغمبرانو به تعظیم کوي او موږ نه مخکې تیر شوي د هغوی کتابونه موږ نه مخکې تیر شوي، تعظیم به کوي، ایمان به پرې راوړئ. هله بیا ته مسلمان یې. مسلمان خو ویل کېږي دې ته چې دی به ټول انبیا هم مني، دی به ټول پیغمبران، دی به دغه رنګې ټول کتابونه هم مني. افسوس مسلمان په ذهن کې بس د څه څیز یو څیز ټارګټ کې ورته مخې ته کېږي بس دا شی دی، بس دا شی دی، دی بیا د نور نه خبر نه دی. مسلمان چې ځان محدود کړی دی ځان صرف موس پورې ځان محدود کړی دی. موس کوي یاره غټ مؤمن دی، که د خیر دی، که دی د پردی حق وایي، که دی غلا کوي، که دی غلطي کوي، که دی په غیبت کوي، که دی چغلخوري کوي، که دی چا پسې بد رد وایي، خیر دی، مسلمان دی. هغه سي مسلمان نه دی دوستانو عزیزانو چې څنګه رب ته مطلوب دی. رب ته مطلوب هغه مسلمان دی چې کوم په ټولو معیارو باندې پوره وي. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین به څه وایي کونوا مثلنا. نن به څوک داسې ووایي چې زموږ په شان شه. یو مسلمان به چېرته کافر ته ووایي زما په شان ایمان راوړه. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین دی حد ته رسېدلی و د نبي علیه الصلاة والسلام تعلیمات په وجه باندې. نن د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات چې چا پرې ښودي دي نو لومبی سره خوړه دی. که مسلمان دی د نبي علیه السلام د سیرت نه خبر نه دی، د صورت نه خبر نه دی، دغه رنګې د تاریخ نه خبر نه دی، ناستې پاستې خوراک څښاک تر دې پورې د سفر د زندګي سوانح د دې چې څومره حالات دي د خپل نه پیغمبر نه دی خبر. یو کس نه چې عادت اوس هم هغه ویډي که د ختم نبوت څه ته وایي او ورته وایي دا اخرنۍ شپږمې کلمې ته وایي، چا ورته وایي دا لومبۍ کلمې ته وایي. دا د مسلمان دا حالات دي چې ختم نبوت لفظ ورته نه ورځي او که ورشي څوک ترې تپوس وکړي دا پته ورته نه لګي چې دا دی څه شي. دوستانو عزیزانو ډېر کمی دی زموږ مسلمانانو. افسوس دا دی چې مسلمان جمعات ته وخت نه ورکوي، نصیحت ته وخت نه ورکوي، خبرې اورېدو ته وخت نه ورکوي. که وخت ورکوي لغویاتو ته لهویاتو ته فضول بکواس ګپ شپ آخوا دېخوا خنداګانې بس دې دپاره ورسره وخت وي، خو د قرآن د درس دپاره
د دعا لپاره تر دې پورې په جمعې پر چې کوم دعا کیږي په دې باندې د امین ویلو توفیق وته نه ملاوي. امین ویلو توفیق زیات تر کسان بکی اسناتی زیات تر کسان یو تختی. استاد عزیزانو دا تاسو چې دا سوال کوئی چاته کوي هغه رب العالمین ته کوي هغه احکم الحاکمین ته کوي هغه رب ته کوي چې کوم رب ټول کائنات پیدا کړل دي. افسوس چې مونږ لاس وچتاو نو چې الکه زر لاس کته کوي نا وخت دی په دعا کې نا وخت په درس کې نا وخت دغه رنګ په تفسیر کې نا وخت په جنازه کې نا وخت کټ الله زر وچتاوي نا وخت دی. تاسو ما ته دا وایي چې کټ وچتاولو پورې د دنیا هر ټیم نا وخت دا وخت کیږي وکړه. الله رب العزت موږ تاسو له بدی باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.